موږ یو سړی په کلونو نه وینو والله هم که په پروا وي په میاشتو میاشتو د چا تپوس نه کي هېڅ پروا یې نشته سړی مړ لکه ژوندی دی هېڅ پروا یې نشته صحابه کرامو دا طریقه وه د یو بل تپوس ته به کړو د هغوی دا طریقه وه چې څوک به رانغی جومات ته څوک به رانغی مجلس ته نو تپوس به وکړو سی چل به وکړو تپوس پلانې نشتی ښه دا اولنۍ مرحله چې نشتی ولې نشتی زه چې ځو کور ته تپوس وکړو تپوس یې چې وکړو خو بیمار دی بیا خو تپوس کړو عیادت شو ښه بیمار نه دی مصروفه دی نو بیا به یې تپوس وکړو که څه خدمت یې پکار وي که څه منډه لګي ښه نشتي په سفر وتی دی نو بیا به دریم کار دا و چې د هغه د کور تپوس به وکړو خرچه شتي واړه ښه دي ژوند ښه روان دی که څه ضرورت دي چې موږ یې وکړو دا کوم اوچت اخلاق دي موږ یو سړی په کلونو نه وینو والله هم که په پروا وي په میاشتو میاشتو د چا تپوس نه کي هېڅ پروا یې نشته سړی مړ لکه ژوندی دی هېڅ پروا یې نشته او دلته د دوی طریقې ته وګوره سړی نشتی ولې نشتی یا خو بیمار دی به په خوره ورځو یا مصروفه دی بیا هم ورځو که څه ضرورت وي نشتی په سفر وتی دی ځکه نه راځي مجلس ته ځکه نه راځي جومات ته نو بیا خو یې د کور تپوس پکار دی ځکه زمونږ رور دی د کور تپوس صرف دا مخامخ سړي تپوس د نن سبا وکړي نو لویه خبره د کور تپوس یو سړی باندې د کور تپوس دا په ډېرو لږو خلکو کې